خوا د کیپټل ښار پېښور په زړه کې چې په د لزاک روډ باندې د اقبال پلازې په نوم باندې د هجړاګانو کومه دغه پلازه ده. په دغه پلازه کې څه کارونه کېږي؟ قدرمنو نن به تاسو ته داسې پټ معلومات درکوو چې یقینا تاسو به د دې نه وړاندې نه یې اورېدلي، نه به تاسو د دې نه وړاندې د دې کارونو نه خبر یې. اقبال پلازه چې دغه نوم یې تاسو به ډېر زیات اورېدلی وي. په دغه پلازه کې دننه کوم چې هجړاګان اوسېږي هغوی په کومه طریقه باندې د دغه ځای نه خلک دننه کوي، هلته یې لوټ کوي، پیسې ترې هم اخلي او دغلته ورسره دوی بدکارانې هم کوي چې د دغه ویډیوګانې هم راغلي دي. تاسو به هم کتلي وي. نو تاسو سره دلته شریکوم چې دوی په 100 روپۍ باندې دغلته نه بېهوده کارونه کوي. درنو دوستانو، موږ ته د نږدې ملګرو نه دا معلومات شوي دي چې هغوی همدغلته اوسېږي، همدغلته د هغوی زندګي ده. وایي چې په دغه ایریا کې چې کوم هجړاګان اوسېږي دوی بهر خپل کسانو درولي وي او بهر کسانو سره خبرې کوي. هغوی بیا دننه بوځي او هغوی که هر څه وکړي دننه، خو هغه کار کولو سره سره د هغوی نه پیسې هم اخیستل کېږي او لوټ کېږي. خو د دې په باره کې څو ځل پولیسو چاپې هم وهلي دي، دا کسان یې بوتلي هم دي، هجړاګانې هم بوتلي دي. خو دې خلکو ته پکار دي چې دغلته نه ودرېږي او دغه هجړاګان چې دي دا اګنور کړي، ځکه چې د دوی د لاسه نوره هم معاشره او خلک خرابېږي. نو څومره چې دغلته ګڼه ګوڼه وي، دې هجړاګانو ته خلک ولاړ وي، نو همدومره به دوی نور هم ګاګ بې زیاتېږي، ځکه چې بیا ورته هر سړی مخه کوي. نو دا د اقبال پلازې باره کې معلومات چې تاسو ته مې درکړل. له نورو تازه معلوماتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.